شیخ صاحب محترم سوال می دادی آیا دی افغانستان پر خلقو لازمه ده چې د عربستان سره یو ځای روشه ونیسي؟ نه ده لازمه. دا مسله تیر کال هم ویلې وه، بیا تقریبا داسې 50 لکه ښکنځل هم خلکو راته کړي وه. نو شش کال دا مسله بیا تاسې راپورته کړه، د خیر سره بیا خلک ښکنځل راته کوي. دغه خلک دا چې شی وایي دا دین دوسته خلک چې دا ډېر دیندار خلک دي، بس دا بیا ښکنځل شروع کړي. نو زه هر وخت دا خبره کوم چې موږ چې کومه خبره کوو هغه خبره د ځانه نه کوو، هغه د شریعت په رڼا کې کوو، د فقه په رڼا کې کوو. صحیح ده، په دې کې به د علماو هم د نظر اختلاف وي، ټول علما به په دې متفق نه وي، خو زموږ چې کوم تحقیق دی یا زموږ د استادانو کوم تحقیق دی موږ به هغه درته بیانوو. څوک چې زموږ د تحقیق سره موافق نه دي موږ خو هغه ته نه وایو چې والله که ولاړ سې خامخا به. زموږ تحقیق دا دی چې د افغانستان خپل امیر المؤمنین سته، خپل قاضي سته، خپل موږ د میاشتې د لیدلو دپاره کمیټه کښېني. هغه کمیټه چې ده هغه خپله لیدلو لپاره شاهدان استوي او بیا هغه شاهدان د قاضیانو په حضور کې شاهدي ادا کوي. بیا قاضي هغه شهادت اوري، بیا هغه شهادت معتبروي، بیا قاضي صاحب اعلان کوي. که په سعودي کې میاشته ولیدل سوله او زموږ او ستاسو د وطن قاضي القضات صاحب اعلان وکړي چې هغه شهادت د سعودي و ما ته راورسېدی او هغه شهادت زما په نیز معتبر دی، زموږ قاضي صاحب اعلان وکړي چې زموږ په وطن کې هم روژه ده، نو بیا پر موږ هم روژه لازمه ده، بیا به یې نیسو. او که د سعودي اعلان نه چې دلته په افغانستان کې خلکو میاشته ولیدله، ته خو د سعودي خبره کوې، دلته په افغانستان کې خلکو ګواهي ورکړله د قاضي په مخ کې چې قاضي صاحب ما میاشته ولیدله، قاضي صاحب ورته وویله چې ستا ګواهي نه ده معتبره، په یو سبب باندې د هغه ګواهي رد کړله. قاضي صاحب اعلان نه وکړي، دلته د افغانستان د میاشتې په لیدلو باندې لا چې قاضي صاحب معتبره نه کړي روژه نه لازمیږي. سعودي خو لا لرې خبره ده. ځکه موږ او تاسې د احکام د شریعت چې دي دا یو خبره بله هم واورئ. د احکام د شریعت دوه قسمه دي. بعضې احکام د شریعت داسې وي چې هغه فردي دي، هر سړی پوه سو خپل کار پوه سو خپل اختیار دي. بعضې احکام بیا داسې دي چې هغه اجتماعي دي، په هغه کې قاضي و، په هغه کې امیر و، په هغه کې فیصله غواړي. تاسې وګورئ د سعودي د حکومت یو غټ مفتي دی، مفتي اعظم ابن باز رحمه الله، د هغه یو فتاوا چاپ سوې ده او د هغه کلیپونه هم شته، دا صوتي کلیپونه په د موبایلو کې شته. تاسې د هغه فتاوا واورئ. هغه هم یو چا پوښتنه کړې ده چې نور ملکو خلک چې کوم دي هغه به د سعودي سره روژه و اختر کوي، هغه ورته وایي چې نه، د هر ځای مسلمانان خپل علما لري، د هغه ځای قاضیان شته، د هغه ځای اعتبار دی. نو زموږ په وطن کې خپل اسلامي نظام دی، خپل قاضي القضات لرو، خپل نظام لرو، خپل میاشتو دپاره ګواهان شته چې دا اعتبار ورکړي، بیا به روژه کوو او اختر کوو. چې دا فیصله نه یې کړې نو پر موږ او تاسو باندې د هغه ځای مطابق